په هغه مریضانو کې چې دوی شکر لري او دغه شکر د 10 کلونو څخه زیات دوام وکړي، او دوهم دا چې دوی په خپل وخت د شکر دواګانې استفاده نه کړي او شکر کنټرول نشي. دغه درې خبرې دې باعث کېږي چې د سترګو مشکلات رامنځته شي. او د سترګو یوازینی مشکل چې رامنځته کېږي د ډایابیټیک ریټیناپاتي په نوم سره یادېږي، چې که چېرې دغه مشکل پرمختګ کوي، مریض ان ړندېږي، دې ته بیخي خرابېږي. نو باید هر کال د شکر هغه مریضان چې دوی شکر لري باید د سترګو متخصص ته ورشي او د خپل سترګو چیک یا معاینه اجرا کړي. همداسې کله چې شکر کنټرول نشي یا د دوام د 10 کلو څخه زیات شي، د سترګو څخه علاوه نور مشکل رامنځته کېږي. د مریض عصبي سیستم مخته کېږي، د مریض د زړه حمله خطر زیاتېږي، د مریض د دماغي سختي خطر زیاتېږي، او ان د مریض د اطرافو د لاسونو پښو عصبي سیستم بې حسه کېږي، پښې خرابېږي. تاسو به لیدلي وئ چې زیاتره خلک پښې لاسونه یې قطع کېږي، هغه دا وجه وي چې مریض بې احتیاطي کوي، مریض په خپل هغه شکل چې لازم دی نه کوي، دوا په خپل شکل نه استفاده کوي، د ډاکټر ویزیټ یا د متخصص سره ملاقات په وخت نه کوي، او دا وي چې خپل دواګانو سره احتیاط نه کوي، په خپل وخت نه استفاده کوي. نو دا مهم عوامل دي چې دغه مشکل رامنځته کولی شي.